إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين دغوی سیرت مونږ بیانو او دا غټو انسانانو د سیرت د دې لپاره بیانو چې مونږ هم دغوی په لار روان شو او دغوی سره محبت ډیر شي او الله سبحانه وتعالی دې د لاسه مونږ وبخي. په باقي کې مونږ د ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د عمر بن خطاب رضی الله عنه سیرت بیان کړه. نمبر د دریم خلیفہ هغه د عثمان بن عفان رضی الله عنه دغه سیرت په بیانو. عثمان بن عفان رضی الله عنه د نسب او نوم چې عثمان ابن عفان ابن ابي العاص ابن اميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي القرشي. رسول صلی الله علیه وسلم سره د نسب ملاوی او د قریش کې بیا اموی دی. د دو کنیتونه مشهور دي، یو ابو عمرو او بل ابو عبد الله. د عبد الله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د لور نه پیدا و، کوم چې بده باندې واده و، د ابو عبد الله ملکی او ابو عمرو ته ملکی. په کوم کال باندې چې په مکه کې د هتیانو ولا واقعه را په خشیوه ابرهه چې کله راغله او کعبه ورانه ولا الله سبحانه وتعالی هتیانو ولا تبا کړیو. دا غینا شپږ کاله بعد عثمان بن عفان رضی الله عنه پیدا شو. نو د رسول صلی الله علیه وسلم د عمر تقریبا 15 کاله فرق دی. ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په دغه کال پیدا شو، په کوم کال چې دا واقعه راغلی و هغه نشپک کاله بعد دی پیدا شوی دی، 15 کاله بعد. او باقي کسانو کې دی چې پاوله کې اسلام قبول کړه. عثمان بن عفان رضی الله عنه د اسلام واقعه هغه ده کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه اسلام قبول کړ. نبی ابو بکر صدیق رضی الله عنه دعوت شروع کو د الله او د الله پیغمبر طرف ته، او دا ټول ته واضح ده او معلومه ده. او موږ د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې دا خبره بیان کړو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خپل قوم کې د انسانو چې د خلکو سره محبت او خلکو مشر ګڼو، د قریش د نسبونو د ټول یادو، د چې تاجر انسان او معروف انسان. نو داغه د قوم د خلک بیا هم دغه سره کېناستو، د اسلام وروړو بعد به سره کېناستو اتلو به دغه خواله. ځکه چې اخلاقی انسان دی، بل چې غټ تاجر انسان دی، نو په دې کې به د دعوت ورکاو، خاص کر د غټ وټو خلکو ته کوم چې به د سره مجلس کې کېناستو. دغه په دعوت باندې دا به یوسو کسان دي، څومره کسان دي: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص او طلحه بن عبید الله. دا کسان د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دعوت باندې مسلمانان شي. یو ورځ ابو بکر صدیق رضی الله عنه د عثمان بن عفان سره ناس په مجلس کې. هغه دی
عثمان وی ته خپو سړی خو خيار سړی حق پتا باندې پټ نه پاتې کی حق او باطل ورنس کې فرق کولای شي دا کوم بوتان چې پراته دي زموږ داخله کې بندگی کوي ګور کانی نه ساوري نه سلی دیشي نه فائدہ ورکي نه نقصان ورکي اسی ته دی ورګي سه عثمان بن عفان راوته بلا والله انها كذلك دا خبره وي سیده هم دي سیدی لکه څنګه جتاوي داغه ته ګوره د محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالى علی ګله دي ټولو انسانانو ته او مخلوقات ته پیغمبر دی او د توحید خبره کوي چې یو الله بندگی کوي او دا کوم معبودان چې تاسو جوړ کړی د الله نه علاوه دا پرې دا خبره کوي متري سکاروري نه کوي چې لړ شو باغه به څه ته دا خبره واوري او خيار سره خبره ولا صرف واوره منګم دا وای دا باز کسان په موږ باندې ټاپه د وهابیت ولګي او به خبره مناوري نو ته خبره خو واوري چې ته جو ته وهابي وي چې سوي کچرته د قران او حديث خلاف خبرې کوي به صحیح ده کچرته د الله خلاف کوي یا د پیغمبر خلاف کوي به صحیح ده خو کله چې د قران او حديث بیانو حق خبره بیانولو بیا هم ته د خواته نه کینی به ته قمقل انسان او خیر انسان خو هغه دغه چې خبره وره کله چې د غلطه وي نو بوازیش نو ایتلار چې د رسول سره کېنه چې دومره غټه خبره خو نه وای ورسوي هغه صحیح دي چې لار د رسول سره کېنه رسول صلی الله علیه وسلم ته عثمان د الله منا دغه دینو منا زل الله پیغمبر ما الله را لګلې ما ناغوي چې عثمان بن عفان وی چې کله رسول صلی الله علیه وسلم دا خبرو کوله او دعوت مال راکونو ما کې نور طاقت نو چې ځان میټینګ کړو نو مو ته چې یا رسول الله اسلام قبلو منو شهادتي ورکو اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله په دغه وخت کې د عثمان بن عفان رضی الله عنه عمر چې هغه تقریبا 40 کالو په کم ټیم کې چې اسلام قبول کو او اسلام قبول کړی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس باندې او د سلورم سړی دی چې اسلام قبول کړي د باغ مشرانو کسانو کې سلورم انسان چې اسلام قبول کړي هغه عثمان ابن عفان رضی الله عنه په سابقین الاولین کې دی باغ زړو کسانو کې او باغ مخکینو کسانو کې کوم چې اسلام راوړو کې سبقت حاصل کړي او په دغه ټیم کې د رسول سم ته قسم وکړه ويا رسول الله زبدي نږدې وخت کې شام ته تلم تاجر انسانو سفر به کوله نږدې وخت کې شام ته تلم نو کله چې زه د زرقا علاقې ته ورسېدم نو په دغه ټیم کې مونږ ودش چې ودش نو یو کس आवाज کو فإذا مناد ينادينا یو आवाज کوونکی आवाज کو چې خوب کوونکو ځان تیار کړي زګی چې احمد چې دی فإن احمد نو مراد رسول صلی الله علیه وسلم قد خرج بمکه هغه مکه کې دا خبره کوي چې پیغمبر شه او الله له پیغمبري ور کړي نو چې کله مکه ته رالم د شام د سفر نه نو یا رسول الله مولوی چې ته دعوت ورکاو نو دا هم هغه خوب دی وي نو دی خوب هم په دې کې اثر کړو نو ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د خبرو کړه نو د بګي چونکه چنانچه اولی او څنګه د قصې بګینې لیکلي او دایره کې اسلام قبول کړي ګوردادي سړی دی چې د مسلمان نه دی او په معمولی دعوت باندې مسلمان شو الله سبحانه وتعالى چې د چانه خیر غواړي او د چا لپاره خیر غواړي او بس خلک نن سبا دي چې ځان ته مسلمانان وي او من کلمه ویل او ټول قران او حديث وته ختم کوه استا خبره نه مانی په دې سره کې شری دي سړي کوم ځل کې چې خیر یو انابت پکې الله سبحانه وتعالى لازم هغه حق نصیب کړي نو عثمان بن عفان رضی الله عنه د اسلام واقعي چې راغی دا
عثمان بن عفان رضی الله عنه هغه انسانانو کې چې د دوه هجرت کړي، یو هجرت حبشې ته کړو او دویم هجرت مدینه ته کړی. کله چې مسلمانان تنګړي شو په مکه کې نو باغ ټیم کې د هجرت کړو حبشې ته، او دا ولنې کور د چې پوره کورنۍ سره د خزي د لوط علی السلام نه بعد هجرت کړي. لوط علی السلام هجرت کړو خپل والدین سره بولو نو باغ په سیدا ولنې کسته چې د الله په لار کې خپل کور والا او ټول چې دا غوي هجرت کړي. نو یو هجرت د حبشې ته کړي، دویم هجرت کوم څه کړي؟ مدینه ته کړي. د رسول صلی الله علیه وسلم لور رقیہ دا غي سره د واده کړو. با سیرتون کې راځي چې نبوت نه مخکې، بعض کې راځي چې نه نبوت نه بعد. او د واده قصې دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا دولونه چې دي رقیہ او ام کلثوم د رسول صلی الله علیه وسلم د ابو لهب زامنو لور کړي، د یو نوم عتیبه او د بل چې نو عتبه. کله چې الله سبحانه وتعالى د ابو لهب مبارک د ایتو نازل کو تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نو ابو لهب د خپل زامنو ته وی او دغه غمور چې ام جمیل هغه وته وی د دې سړي د لونه پرې دی ځکه چې هغه مبارک دا خبرې کوي. نو د دې نمخ کې چې هغه سره ملاو شي، هغه سره ملاو شي نو د دوی سره د دوه لونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خو دي او د الله سبحانه وتعالى کرم مهرباني او د خپل دشمن ذلیل کول. الله سبحانه وتعالى خپل دشمن ذلیل کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لونه د دین مخ کې چې زمانه سره ملاو شوی دغه پرې خو دي. عثمان بن عفان رضی الله عنه کله پته ولګی دا چې رقیہ چې هغه د ابو لهب زوی عتبه پرې خو ده، د ام کلثوم عتیبه لور کړو او رقیہ عتبه لور کړو. کله چې دا پته ولګی چې د ابو لهب زوی چې دینو د رقیہ پرې خو دي نه هغه څه خوشاله شو او به رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ورغه او دغه د لور وغوښته. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من رسول صلی الله علیه وسلم خپل لور هغه ورکړه او هغه ته واده کړه او د واده په ټیم کې تیار کړی د جنو خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها. عثمان بن عفان رضی الله عنه پاک انسانانو کې دي چې دولونه د پیغمبر په واده وي او علماء وی ولا يعرف احد تزوج بنتي نبي غيره او د دې سړی څوک په تاریخ کې نشي خوې چې باغ باندې د پیغمبر دولونه واده سوای د عثمان بن عفان رضی الله عنه. او ځکه هغه ذو النورین ویل کی دورناګان والا ولی دورناګان والا ځکه چې پیغمبر د لونه چیرین د دورناګان یې د سره اولنی لور خو به دغه واده شو چې هغه رقیہ ده او غزوه بدر کې هجرت هم کړو د سره حبشې ته هجرت کړي به مدینه ته هم کړي. نو په غزوه بدر کې دا نه جوړ شو. کله چې بدر غزا وخت نو باغ ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم عثمان بن عفان له اجازه ورکو چې ته پاتې کېدې شي د جنگ نه ځکه چې هغه سخت بیمار و. نو په غزوه بدر کې عثمان بن عفان دا نه شریک شوی د رسول صلی الله علیه وسلم په اجازه سره او دغه لور خدمت وکاو او په دغه ورځ کې وفات شوی. کله چې مسلمانانو ته الله سبحانه وتعالى فتح ورکړو بدر کې او واپس روانو په دغه ورځ کې چې هغه وفات شو. رسول صلی الله علیه وسلم عثمان بن عفان له مال غنیمت کې میثور کړی ځکه علماء وی فهو معدود فی البدریین د مو بدر والو کې شمار لکېږي ځکه چې د اسلام ملو شوی ده د مال غنیمت نه. کله چې د عثمان بن عفان رضی الله عنه د اولنی بیبي وفات شو هغه څوک ته رقیہ. کله چې رقیہ وفات شو نو رسول صلی الله علیه وسلم هم په دې باندې خپه شو. عثمان رضی الله عنه خپل ډیر خپه. په دغه ورځو کې حفصه رضی الله عنها خاون چې هغه وفات شو. حفصه رضی الله عنها د عمر بن خطاب رضی الله عنه لور ده. نو عمر بن خطاب ګرځېدو چې خپل لور له خول ته کې خاون ګوري نه عثمان بن عفان سره خبره وکړه
ابو بکر صدیق رضی سره خبره وکړه نو عثمان بن عفان خو انکار وکړ ابو بکر صدیق رضی سره جواب ورنکو رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېده نو رسول صلی الله علیه وسلم وی هل لك في خير من ذلك د دین خطر قصد استخير اتزوج حفصه زبد حفصه سره واده وکم وازوج عثمان خيرا منها وعثمان بن عفان لبا استاد لور نه خجنی وګور وغه ام کلثوم د زمانه بل لور اجویما نو د حفصه د پاره د عثمان رضی الله رسول صلی الله علیه وسلم او لغورش او د عثمان د پاره د رسول صلی الله علیه وسلم د لور ام کلثوم د حفصه نه شوا هغه غورش وزکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم لور وسبحان الله روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل جمعه ته دروازې سره ولاړو او عثمان بن عفان ته وی یا عثمان یا عثمان هذا جبريل اخبرني ان الله قد زوجك ام كلثوم دا جبريل غله ولاړ ما ته وی چې دته وی چې الله دته چې د ام کلثوم واده کړی نو دا یو اسماني واده نه په اسمان کې دوی واده شوی او د هجرت په دریم کال د ربیع الاول په میاشت کې ربیع الاول په میاشت کې او د هجرت دریم کال امام طبرانی روایت راوړی دی کله چې رسول الله د دویم لور وفات شو او د هجری په نهم کال ام کلثوم وفات شو او باټن کې رسول صلی الله علیه وسلم ژوند دی نو عثمان بن عفان نه په دې باندې سخت خپه شو او لازم انسان ته خفګان راشي یو خزم رکیږي بیا خزه سوک عام سوک نه د رسول صلی الله علیه وسلم لور ده نو یو لور خو د رسول صلی الله علیه وسلم مخکې وفات شو د دویم وفات شو نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د ولیدو او چې د خپه دی او غمجن دی نو وی زوج عثمان رضی الله خپل لونه ورکی خور ولا ورکی نیک انسان لو كان لي ثالثه لزوجتك زما دریم لور نه غم ولا ورکوله وما زوجته الا بالوحي من الله هذا کملور چې ماده لور کړی و یا کملونه چې ماده لور کړی دم د الله سبحانه وتعالى طرف نه وحي و په روایت کې راځي علي رضی الله عنه ماده رسول الله دا خبره ورېدلې لو ان لي 40 ابنه زوجتك واحده بعد واحده حتى لا يبقى منهن واحده وعثمان کچته زما سلوي خلونه ویګنه نو ما پر لپسې تعالی درکولې تر دې چې سلوي خو ختم شي او د دلیل د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په فضیلت باندې دغه په مقام باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه سره دومره محبت او ځکه وی لو کان عندنا ثالثه لزوجناك يا عثمان وی موږ ته پدې ته خپه کچرته زمونږ درې ملور وین هغه موږ ته درکړې وی اے عثمان او په دې کې دا فائدم دی چې انسان له بکار دی چې د خپل لور رشتہ د خور رشتہ نیک انسان سره کوي هغه ته ویل په کار بدی کې صحیا نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم خصفاوی عثمان بن عفان ته رسول الله سوق دی وی که زما درې ملور نه هغه ماته درکړې کې زما سلوي خلونه وي نو هغه ماته پر لپسې یو لور درکول تر دې چې یو بمنه پاتې شي نه باز کسان خنیک انسان ویني خو هغه ته سویل نشي او په دې وته ځان چې سپخ کوي به دې شي چې یو چې د چرسی بنګي شرابي اگر راشي بيدین انسان راشي د ته ویناو کې دغه وینا ته په انتظار وینا چې کې به لور کې دغه جون ټول تباہ برباد کی هغه بيدین انسان ته واده کی مخکې ورځ کې ماته ټلیفون راغی د پاکستان نه د زنانه ټلیفونو هغه چې ما ټلیفون چت کونو هغه एकदम چې مسلې ته پوسی شروع کړه سره جړه شروع کړه ما مسله ستاسو یو مسله زمادار چې مخکې ډېر دیندار او مزبی دینه شوی خوځه سره چې توس بی دینه شو مخکې ته دیندار وي ما علم کړی او جامعین فارغه ما نبی سم مسله د مسله درې جواب لري بی دینه خلکو لور کړی ما او د مخکې ورځ کې ما د شپې تهجد مونږ کوو نو خاون راته تنګول باندې کېل ته تهجد نه کی او په مخ وال ټکولی او بی دینه خلک دي په کور کې ټي وي او ډیش اور سپراتی زماغه دینداری او څه جوغه خراب کړی ټول ځان سره نو ما سوچ کو چې دا وسپلار شو او دا سرور شو چې ستا په مخ کې جره بلکې تلیږي په خپل لور رالیو تبعی طرف ته گزاریو دسی خلکو له ورکه چې هغه ته معلومي چې موږ نه کوي دین نه پیژني او ته خپل لور باندې سبقونه ویلي دیندار کورنۍ کې لوي کړي اخري نتیجه دار وته چې تسری دی وینا په انتظار وي ویناو شو په ټکه تال ته ور کړه او ته مزي کې الته نه خپل کور کې ته دې څه خبري
اکثر د پلار چې خوشاله شي موږ الحمدلله بس ور کړی یو لور مال تور کړی او مال تور کړی څنګه سوچ نه سیده ته خوشاله کور کې نه شي بیغم او دا جنین ته پوښتنه چې بای باندې سخت او ست تکلیف تیری دا دیندار جنین ځکه دې مسلې مبارک ته پوښتنه کو بي دین هغه به زما دي سره سکار خاون راته تهجد موږ کو اصل ویری به نه کوم وي به ما باصل کې کولم نه که دې منه کې نه بیا خو بالکل نه کو خبره مې دی پوری کوله چې ګور رسول صلی الله علیه وسلم په خپل عثمان بن عفان ځان ته دا وی که زمونږه درې ملوروي نه غو مونږ تعالی درکړي چې عثمان بن عفان ځان حقدار دی دا دلیل دی دغه فضیلت باندې او دا یو زم چې دغه د سیرت کې د یو فضیلت کافی دی چې د پیغمبر دلونه په انسان باندې وادي نه تاسو دا انسان مبارک سوای او بیا ماغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی ویل دوه خمړی شو کبل علم درکوله دې انسان د فضیلت لپاره صرف دغه یو فضیلت کافی دی کوم نور بیان نکو نور بشمار او فضایل عثمان بن عفان رضی الله عنه فاغ کسانو کې چې اوله کې اسلام قبول کړي دا کوم بیان کړ سلورم سړی چې اسلام قبول کړي عثمان بن عفان او فاغ کسانو کې چې هجرت کړي د حبشې تم او مدینه تم او فاغ کسانو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم گواہی ورکړي د عثمان فی الجنه عثمان بن عفان په جنت کې او مخکې ونده د فضایل الله شوی کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې عثمان رضی الله په جنت کې عثمان بن عفان رضی الله هغه کسانو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدونو دا غوینه راځي او عثمان بن عفان رضی الله هغه کسانو کې چې د قران په یو قرات باندې راجمع کړي مکه قراتونه ډیر زیات دغه د خلکو اختلافات پیدا کیدو دا ان شاء الله تفصیلا د کله چې دغه د خلافت موضوع بیانونو باقي کې دا خبر به بیان کو چې په خلافت کې څه شي یو کار پکې دا شي عثمان بن عفان د خلافت څنګه ملو شو خبره مونږ د عمر بن خطاب رضی الله عنه سیرت کې بیان کړو چې شپږ کسان کم چا غوړه کړو د دې لپاره چې تاسو یو خلیفہ مقرر کړي به د شپږ کسانو اتفاق په عثمان بن عفان یا په شپږ کسانو کې د پنځو اتفاق په چاره غلو په عثمان ابن عفان رضی الله عنه باندې عثمان بن عفان رضی الله عنه داغه مبارکي محمد بن سيرين رحمه الله وي كان عالمهم بالمناسك عثمان بن عفان رضي الله عنه حج او عمره څومره مسائل بلګي په انسان هغه چې عثمان بن عفان رضي الله عنه دغه یو انسان دی چې د شرف ته ګوره په تاریخ کې ټول تاریخ راواله د انسانيت تاریخ راواله د دې کسبته او استعمالو نشي چې هغه پیغمبر دولونه ورکړي علي بن ابي طالب رضی الله عنه چاته پوښتنه د عثمان بن عفان مبارک زم چې دا خبره ورسوي شيګانو ته وایي چې هغه چې دوی منځ کې اختلافات علي رضی الله عنه چاته پوښتنه د عثمان بن عفان د مبارک ناغوي ذاك مرء يدعى في الملأ الاعلى ذو النورين ويخو هغه انسان دی چې په اسمانونو کې دغه لقب چې دی هغه ذو النورين دی دورناګانو والا كان ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم زومو او دې زوم چې دلونه به رسول صلى الله عليه وسلم واده عثمان بن عفان رضي الله عنه مور چې دا اروى بنت قريش دا د رسول صلى الله عليه وسلم د ترور لور ده د عثمان د مور چې دا د رسول صلى الله عليه وسلم د ترور لور ده ندی طرف نم د رسول صلى الله عليه وسلم سره چې دینو رشته ملاوي عثمان بن عفان رضی الله عنه بدني صفات او جسمانی صفات دي چې هغه قد نه منځنه او ډېر دنګو نه چیټو او الله سبحانه وتعالى ډېر خپل قد ورکړو چې نه چیټو نه دنګو او ډېر خپل انسانو مخ ډېر خپل او د مخ رنگ چې له سور او سپینو او په دې مخ کې لګ لګ ټاکیمو ګیره ډېر غټه كثير اللحيه حدیث سیرت کې راځي كثير اللحيه غنه ګیره وسمه ګورځي خپل انسان د ګیره غنه ده ندینه دا فائدم یاد ساتي سره چې انسان ګوره په ګیره خریلو باندې یا په ګیره وړ کولو باندې ګوره چرته مخکول نه ښکاری دا شیطان دي چې انسان ګیره وړ کی یو خري د خپل ښکاری د شیطان قاعده نور حقیقت دا چې انسان په ګیره سره خپل ښکار کوي عثمان بن عفان رضی الله عنه د جوړونه چې ده اندامونو د جوړونه د ډېر غټ غټو او د ولي چې د یو بل لري یعنی بدني چې غټ بدنو خپل بدنو او د سر د ویختې چې دي د غوګونو پورې بر رسیدو او ډېر خپل په دې ښکارېږي چې غاخونو کې
په دې منځ کې چې زهینو د غاخونه دی او بل سره جوخ لګېدلی نو بلکې په دې کې به زهینو چې کله به وخاندل نو ته وایي چې د ته ما کتې او دا همیشه خاندلی عثمان بن عفان رضی الله عنه چې کله ګیره سپینه شوې وه نو بیا به په هغې باندې هغه به یې سره کوله وکان یخضب بالصفره زیړ رنګ به ول ورکو او په دې څه وخت کې هغه په خپل غاښونو باندې د خپل غاښونه تړلیو د رقیدو د تړلیو په سرو زرو باندې دغه سره به نور ښکلی ښکارېدو عبد الله بن حزم المازني وی رأيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه ويورز ناس عثمان بن عفان رضي الله عنه وما رأيت قط ذكرا ولا أنثى أحسن وجها منه وإذا دا خبره کوم په دې قسم خورم چې ما د عثمان بن عفان په شان خپل انسان نه په سړو کې لري نه په زنانو کې لري عثمان بن عفان رضی الله عنه بارک موسی بن طلحه وی کان عثمان بن عفان اجمل الناس په خلکو کې خسته انسان چې ماری دی هغه عثمان ابن عفان رضی الله عنه داغه بارک روایت راځي اسامه بن زید وی بعثني رسول الله صلی الله علیه وسلم الى منزل عثمان ویزه یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم په عثمان ابن عفان پس یو لو خیر الله کو به کې غوخه ناغه عثمان بن عفان لور کول نو ناغه خزنه استوا رقیه ویزه کله د رقیه مختګورم کله د مختګورم د توانه سم خوري انسانان فلما رجعت سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم وکله چې واپس رالم کوړته رسول سمانه تاسو کو دخلت عليهما کوړته نتلې یا رسول الله کوړته نتلم وی تا چرته د دوی په شان خسته جوړه چې د بجون کې لیدل ومه چې نه یا رسول الله او دغه خسته جوړه یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده او بل طرف ته عثمان ابن عفان رضی الله عنه عثمان بن عفان رضی الله عنه یو خکول انسان عثمان بن عفان رضی الله عنه د جاهلیت په ورځو کې کوم وخت چې اسلام را قبول کړي نو هغه خپل قوم کې یو مشهور او معروف انسان هغه ډېری وجوي یو وجه دا چې هغه مالدار و ډېر سخت مالدار دا مالداري د لسم دغه مقام بل چې نسب نه موچتو بل په هغه وخت کې د حیا ډېر زیات او خبري ډېر خوږی خبري کولې دغه د لسه قوم بر د سره محبت ساتو او عجیب خبره ده چې په جاهلیت کې د بت سجده نه لګولې او نه چې د جاهلیت کې صفحش کار کړي نه چې د شراب سکري دي شراب نه سکري ځکه بخپل هغه خبره کوي وي ما تغنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وي ما چې د بجون کې سندري نه دی ویلي او نه ما چې د خپل لاس باندې کله چې ما په دې لاس باندې د رسول سره بیعت کړي نو ما په خپل خی لاس باندې چرته ذکر لاس نه دی ورولې نګدا لاس زه سوچ کوم چې ما د رسول سره ملاو کړي نو څنګه به په دې باندې چې د لاس په ذکر لوړم وی ولا شربت خمرا في جاهليه ولا اسلام نمی چې د جاهلیت بو کې شراب سکري او نمی په اسلام کې شراب سکري ولا زنيت في جاهليه ولا في اسلام او نمی په جاهلیت کې چې د زنا کړي او نمی په اسلام کې زنا کړي دا شی چې انسان او دا شی پاک انسان بل دا چې نسبونه ته ډیر معلومو د عربو چې کوم متلونه هغه ته معلومو دغه تاریخ ته معلومو بل دا چې بس وکړي ډیر ګرځیدلو مالدار سره تاجر انسان نو کله به شام ته تو کله به حبشه ته نور زینو تم تله او عرب ډیر قومونو سره د ناسونو تجربه ډیره زیاته او دغه د لسه د خپل قوم کې د خپل یو مقام او دغه وخت معاشره دي سیوا د مکه د معاشره جو جاهلیت په وخت کې په دوی کې به اوچت انسان هغه شمارل کېدو چې چا به مال ډیرو د چا به بچی ډیرو د چا به قام او نسب زورورو دغه به عزت او احترام ډیر کړو او د ټولي خبرې په عثمان بن عفان باندې کې دنوي مالدارمو زورورو قام او نسب مو چتو او بل دا چې د عربو د قبيلو سره ملاو شو نو دغه تجربه مو او سفر ډیر کلی د ملکونه او عقیده او معلومي نه دغه د لاسه قریش به د سره خاص محبت کو عثمان بن عفان رضی الله عنه چې کله مسلمان شو نو د تر الحكم ابن ابي العاص ابن اميه هغه ته پته ولګی چې زما د وروره چې اسلام قبول کړي هغه د سخی انسان راغه په دبس په عثمان بن عفان باندې بس فاوثقه رباطا دې په پړی باندې وتړو او ته ترغبوا عن مله ابائك الى دين محدث د پلار نیک دین دی پرخو او یو نوی دین په روان شو
ان سبا چې موږ چاته د قران او حدیث مسله بیانونو دا غټ خبره دا وی دا چې موږ د پلار نه کړه خبرې څنګه پریږو او موږ ته دا وی دوی نه خبرې او نه مسلې بیانې موږ نه بیانو چې کوم مسله بیانو هغه د نن سره په سوال سو کاله مخکې بیان شوی ستاره مسلې نه وی ستاره مسلې نه وی چې تاسو کې دا راوستي چې پلاني مسلک ولا موضوع پلاني سره تعلق ساتم پلاني سره د چې یو سره په امتی پورې ځان نسبت کوي او هغه پورې ځان خلول لري د دې زور دین بیانې او کم سره چې خپل نسبت محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم ته کوي هغه دین بیانې د عجیب خبره نه مخاغ دین د الله په توفیق سره بیانو کم دین چې د رسول صلی الله علیه وسلم هغه زور دین هغه نه دغه شان خبره د دې ترم وکړه او قال الحكم ابن العاص بخا الحكم ابن ابي العاص وی پلار نک دین دی پرېغو دا هغه گمراهانو دا نوې دین چې موږ د سره پته نشي ته به دې بسلاړي والله لا ادعوك ابدا حتى تدع ما انت عليه په الله مې قسمی دا هغه وخت پورې زته نه پرېدم چې سو پورې د دین نه پرېخو دی عثمان بن عفان دا وی تر به زما خبره موره والله لا ادعوه ابدا ولا افارقه نو زما دین په الله باندې قسمی کده دین ما پرېخو زم چرته نه پرېدم نه د دین پرېدم نه د سړی پرېدم رسول صلی الله علیه وسلم یادو نه د خپل مرګري پرېدم د کوم صحابه کرامو چې اسلام قبول کړي یو سورې ولا یو سورې سره سختي وکړي فلما راى الحكم صلابته في دينه تركه کله چې د پټو چې دا وړي سخت انسان د اخر کې سي جوړو په خپل سړی شو زمونږ په شان نو پونګ باندې کې چا دي شي دا زموږ کاسي دي شو درځول چې ته دا پلان کې طریقه پرې دا نه دین دې ته کېږي دروړې بس بیا راشي یا زمونږه تر ډېر سخت شي څه واخه نه مني خانو دین پرې دی د رسول سم طریقه پرې بس نو څه کې اوس هغه ویږي کینه نه بدی وباسو کور نه بدی وباسو بل مشران دي بل د دې څه پکې مو چې کوم خادي ور سره پرې نو بس د بیا سره پرې خو دي زموږ چې ته موږ د دې سخت ملو شو لکه څنګه چې صحابه کرامو ته ملو شي جبر بیا به زموږ صحابي بلال رضی الله عنه داغه په مری کې پړې چولو د قریش د مشران او مشرکین او دا پړې د مکی دي مشمانو لور کړو چې لوبي کوي بده باندې ناغوی به راخ کودو او د مکی بری تور غرونو کې او په ګرم موسم کې به راخ کودو هغه یو خبره کوله رب العالمین د عبادت حقدار دی یو هغه حقدار دی احد ناغوی به نور وس نه رسید چې دې سره موږ نور سوق د سوره سخت عذاب دی چې وسړي ته ملایي هغه باوجود هغه دین پرې نه خو هغه دین باندې مضبوط ولاړو ځکه الله سبحانه وتعالى اوچت مقام ورک او موږ چې معمولی سخت راشي او معمولی مصیبت را تر ورسي نبی دغه د لسمنګ سکو دین بیا پریدو ولیاذ بالله خداباج کسانو سره عجیب خبره ما داری دلیل لکه مثال کې ته دیندار او تاسو سره د یو قسم معاملات دي لکه راشه درشه لین دین د تاسو سره تا نه کوتای شو غلطي شو ګناه ده نو شو هر انسان ګناه کوي دا سره چې تاسو سره مرګرتیا ده ستاسو غلطي ولې ستاسو کوتای او ستاسو ګناه ولې ده یا مثال به دې چې تا غلط دوکه ورکړه په لین دین کې نه دی وسوي بس دغه دلایل خو موږ دینداری نه کوو کنه وای څه دلایل دې سړي دلایل مطلب چې لګد دینداری د الله لپاره نه دې دینداری چې لپاره ده هغه دې سړي لپاره ده یو ګيري والا ګناه وکړه ګيري والا انسان دې ک پیره کملای کو ګيري انسان دې ګناه وکړه خو دې سوې د بيدینه اصل کې دې په دین عمل کول نه غواړي نور د خدای سي بانی جوړي د دې د لاسې مونږ ګيري نه پریدو خنو دې شکارو کې ضرورت یو طریقه خیر ته دې د لاسې ګيري نه پریږي چې دې ګناه وکړه نه د دې نه خطر طریقه ته داخم ته ګيره پریدو د نصیحت وکړه دا څه خبره شو دې د لاسې ګيره نه پریدو ګيره پریدا کته دا معنی چې ګيره پرې خدای یو شریعت یو امر دی یو لازم کار دی ګیره پرېدا لړ شپه دی ګیره کې هغه ته نصیحت وکړ ورو دا کار مکو دې څه وکړو کنه وکړ ا دې چې دا خبره کوي چې دې د لاسه دین نه منمو دې د لاسه چې رزه دوی سره نه کینمو دې د لاسه چې رزه ګیره نه پرېدمو دې د لاسه چې رزه پنسي د ګټونه پر نه ساتم د پالتو خبرې شي کوي دوی ګره دغه اصل مقصد د دې سړي دای چې په دین باندې عمل ونه شي د ټولي باندې جوړی کړي خبر ما دی پوری کوله چې عثمان بن عفان رضی الله عنه هغه انسان دی چې د تروله
سخ عذاب ورکړي خدای د لاسه هغه د خپل دین نه پرې خو دی یو روایت کې راځي عائشہ رضی الله عنها ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ام كلثوم کله چې رسول الله د خپل لور واده کړ ام كلثوم چاته عثمان بن عفان ورته وی ان بعلك اشبه الناس بجدك ابراهيم وابيك محمد ام كلثوم یو خبره ساته ګور استاد خاون چې دی په شکل کې بالکل استاد نیکه ابراهيم عليه السلام په شان او استاد پلار په شان دی په شکل کې ابراهيم عليه السلام په شان ابراهيم عليه السلام چې څنګه شکلو د شان د عثمان بن عفان ذکر رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه په روایت کې عبد الله بن عمر وایي بما رسول صلی الله دا خبره ورېدلې ده ان نشبه عثمان بابينا ابراهيم عليه السلام بمن خود عثمان بن عفان تشبيه د خپل پلار ابراهيم عليه السلام سره ورکو څنګه هغه خپل انسانو درشه عثمان بن عفان رضی الله عنه عثمان بن عفان رضی الله عنه فضائل کوم شروع کړو نه ختمېدونکي فضائل دغه حیا په حیا کې هغه ډیر مشهور روایت کې راځي عائشہ رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم وی پروت په خپل کور کې دمه کوله کاشفا عن ساقيه او دا پندې ښکاری دی پروت دمه کوله په کور کې سره پروت دي حال کې پروت فاستاذن ابو بکر الصدیق رضی الله عنه اجازه ته وخت وروټه کو رسول ته راځه رسول ما غشم پروت دا سره خبرې کوله ثم استاذن عمر يا عمر بن الخطاب رضی الله عنه اجازه وخت رسول ته راځه وما غشم پروت وهو كذلك فتحدث وغسل خبره تريوك ثم استاذن عثمان لقوا اخبار عثمان بن عفان رضي الله عنه ويا رسول الله درت ليش رسول الله رازوي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه رسول الله كنا سود خپل کپڑے برابر ک به چې کړه غلا وی ما رسول الله يا رسول الله زما پلار راغه عمر بن خطاب راغه تما غشانوي خو چې کله عثمان بن عفان راغه جلست وسويت ثيابك تکنا خپل کپڑے دیم برابر ک دا ولي بما تويج عائشة ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة عائشة زبد آغا سلينا سنگ حيانكم دكم سلينا جل الله ملائك حياكي وزبد آغا سلينا حيانك سنگ حيانكم دچان جل الله سبحانه وتعالى ملائكم حياكي زيد بن ثابت رضي الله عنه وما دا رسول صلى الله عليه وسلم دا خبر وريدري دا چه يورز ناسوما رسول الله صلى الله عليه وسلم او عثمان بن عفان دا جواب ما خطير شو وعندي ملك من الملائكه او بملائكه کې ما سره یو ملک ناس وما ته وی چې یا رسول الله د الله پیغمبره دا سره پیژني شهید يقتله قومه دا شهید دی دا قوم به شهید کوي ان نستحيي منه موږ د دنه ګور ډیر زیات حیا کوو موږ د مخلنی شورت روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الملائکه لتستحي من عثمان كما تستحي من الله ورسوله ملائکه د عثمان رضی الله عنه سي حیا کوي لکه څنګه چې د الله نه او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حیا کوي روایت کې راځي عثمان بن عفان رضی الله عنه چې بکره په کور کې دنه والباب عليه مغلق او د کور د دروازه به بند و او کپړې به وېستي پزان به وبراړولې نو د خپل ملا نه شو سیده کوله حیاء من الله سبحانه وتعالى الله نه به حیا کوله چې الله سبحانه وتعالى مایني نزب څنګه دې په دې حال کې ودرېګم نو پزان به د وبدغه شنړول خو ودرې دی بنه شو زه کوی زدي سو ودرېګم په دې حال کې چې زله غړم او الله سبحانه وتعالى مایني نو دغه به دې کو د شي چې انسان او د دې حیا د لاسه د الله ملائکه هم دغه حیا کوله او یو نن سبا داخله اقتباس چې څول مخه راځي په موبایل کې په بازار کې په هر ځای کې د څو کړو نه شرمېږي د الله نه حیا کې چې رب العالمین ماته ګوري خپلار به مخ کې نه کوم رور به مخ کې نه کوم خزي به مخ کې نه کوم رب العالمین به مخ کې یعنی ستا په نظر کې ستا د مور پر قدر هغه رب العالمین نه زیات دی ستا د خزي قدر هغه رب العالمین قدر نه زیات دی کته الله قدر دی ټول مخلوقات نه زیات کوله نه تابع هغه به مخ کې ګناه نه کوله هغه ته هر ځای کې او استاوري په تعلیم دی نو عثمان بن عفان رضی الله عنه یو فضیلت داري چې د الله ملائکه به داغه حیا کوله دویم فضیلت به کوم موږ دغه بیان کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د شهید کی او یو روایت کې راځي د موږ مخکې بیان کړم د سیرت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ په احد غر باندې ولاړ نو د احد غر چې د بخوزیدو شو
او په دې غر باندې پاس ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله عنهم دا ټول ولاړ. رسول صلی الله علیه وسلم اثبت احد ودرېږه بزیوانه فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. پتا باندې پیغمبر لپاره ولاړ او پتا باندې صدیق ولاړ ابو بکر صدیق رضی الله او پتا باندې دوه شهیدان ولاړ یو عثمان بن عفان او بل عمر بن خطاب رضی الله عنه. دغه مبارکي په قران کې ایتونه نازل شوي. په قران کې آیت الله سبحانه وتعالى سوي امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. چې انسان طول شپه ولاړ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما طول شپه یا په سجده کې یا ولاړ سکه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. د آخرت نه یریږي د الله د رحمت امید ساتي. عبد الله بن عمر وی دا چې دی عثمان بن عفان رضی الله عنه. عثمان بن عفان رضی الله عنه نو چې انسان دی. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله عمره لاله په کوم موقع باندې صلح حدیبیه په موقع باندې نو مشرکین رسول صلی الله علیه وسلم منکو او دا غره ملګری منکو چې تقریبا 1400 ملګری چې ته بدن نه نسی. دا غره بعد بیا صلح وشو چې هغه تفصیلا بصیرت کې بیان کړی. په دغه ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم عثمان بن عفان دنه ولېګو چې تلار شه او غوی ته خبر وکړه چې مونږ ګوره جنگ جګړې نه یو راغلي مونږ راغلي سې د عمر کو به شو. نو د عثمان بن عفان ولیدو چې دا قریش د ډېر احترام کوي ډېر قدر کوي او مخ کوي چې ډېر اوچت انسانو هغه په نظر کې نزدې کې به سې دی ولېګو چې دی به خبره وکړي بل به خبره کولو کې الله سبحانه وتعالى اگر ډېر مهارت ورکړ. عثمان بن عفان التلیټ شو بهر دا خبر و چریدو چې مشرکینو عثمان بن عفان ګیر کړی او وجني. رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې صحابه کرامو سره بیعت وکړي چې هغه ته بیعت الرضوان وایي. دي ټولو کسانو د رسول سره بیعت وکړو. صحابه کرام وی بایعناه علی الموت موږ د رسول سره بیعت په مرګ باندې کړو چې موږ به مرو خو د عثمان بن عفان د بدل به اخلو. نو چې کله ټول لاسونه کې خو او رسول صلی الله علیه وسلم بیا بل ټول یې لاسونه کې خو بیعت وکړو. نو رسول صلی الله علیه وسلم خپل لاس به په پاسه کې خو وی ان عثمان فی حاجه الله وحاجه رسوله. عثمان رضی الله عنه لپاره د الله رسول لپاره تلغوي بکار کې تله د خپل لاس بغي کې خودو. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من ايديهم لانفسهم. نو د رسول صلی الله علیه وسلم د لاس بیا د ټولو د لاسونو غوړه شو. نو په دې کې غوړ انسان څوک شو چې کم بیعت کوي عثمان بن عفان شو. ګورشتینه خو د رسول صلی الله علیه وسلم په داسې یقین دی. الله اکبر. دې کې د بیعت په څه باندې کېږي په مرګ باندې. د عثمان بن عفان ګورې چې ته پوښتنه نه کړې چې تل بیعت کې کنه کې هغه مکه کې د خبروم نه خو رسول صلی الله علیه وسلم ته پته لري چې دا داسې انسان دی چې دې خبرې نو ورسته کېږي نه کدل ته وینه هغه په اولنی کسانو کې چې ما سره په مرګ باندې بیعت کړه. والله سبحانه وتعالى بالقرآن كيسوي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقينا الله رزيل دا كسانو نه پیغمبر کوم چې تاسو سره بیعت کړي دونی لاندې. عثمان بن عفان دغه کیسه جواب بیعت کړي هغه تربن رسول صلی الله علیه وسلم لا شي خوته. یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله ور حرام کړي باغ کسانو باندې کوم چې ما سره بیعت کړي د ونی لاندې او په کې عثمان بن عفان رضی الله عنه. دا دغه فضیلت عثمان بن عفان رضی الله مبارک د شیعاګانو چې دنو په تاریخ کې ډېری ورانی خبرې کړي او منګړت قصې کړي. ځکه موږ تاسو ته نصيحت کوو چې کلم تاریخ ګوري نو د دې خلکو د دې علماو کتابونه ګوري چې هغه تاسو ته معلومي چې زموږ سنیان علما دي حق پرس علما دي. ځکه چې غالبا روایت چې کوم د شیعاګانو دي او کوم تاریخ چې لاغوي دي هغه ټول دروغ دي او پای کې د عثمان بن عفان رضی الله مبارک هغه خبرې کړې دي چې تاسو ته بیانول نه شي. کوم بهتانونه چې هغه په عثمان بن عفان رضی الله باندې لګولي. په دې مناسبت سره یو روایت ته پیش کوم ډیر عجیب روایت. عمر ابن ابراهیم البشکوری وایي زما مور ماته دا خبره کړې و چې زما مور یعنی د دنیا تلوا طواف لا د الله سبحانه وتعالى کور تلوا والبيت يومئذ له بابان او په دغه ورځو کې د کعبې څو دروازې دو دروازې وي. فلما قضيت طوافي نغوي چې کله ما خپل طواف ختم کو دخلت على عائشه رضی الله عنها
زب عائشة رضي بسلالة وغيت مويجي يا أم المؤمنين أيد مؤمنان أمور إن الناس قد أكثروا في عثمان فما تقولين فيه يموت يجي أم المؤمنين دا خلق دا عثمان رضي مبارك ديري خبري كيسا قدي ودي موي تسوي دا عثمان مبارك الله أكبر دي جواب تقول كيني عائشة رضي نهوي لعن الله من لعنه دلال لعنتي باغ چابانی جي سوق په عثمان رضی الله عنه لعنت وای او زدا خبره کومه په شیعاګانو باندې زمنګ درنمور عائشه رضی الله عنها چې داغي د عزت لپاره زمنګ مال زمنګ بچي زمنګ وینا زمنګ بدن د هر څه قربان دي نو زمنګ درنمور عائشة رضي الله عنها هغه خبره کوي لعن الله من لعن عثمان دلال لعنتي باغ انسان باندې څوک چې لعنت وي بچا باندې عثمان رضی الله عنه نو بدی کې لعنت شو بچا باندې ها د خسرو په اولاد په شیعاګانو باندې لعنت شو دغه چاغون په عثمان رضی الله عنه لعنت وي بیا مخ ته سوي وی لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند فخذه الى عثمان وما رسول الله خپل سرګ لیدل زی بی بی ما لیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ناسو او د رسول الله د زنګون چې دا د عثمان بن عفان رضی الله عنه سره لګیدل یعنی دوه یو بل ته جوخ ناسو واني لامسح العرق عن جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي ينزل عليه او رسول الله باندې وحي را کوزیدا او کوم ټیم کې چې رسول الله باندې وحي راتله په ټیم کې به رسول الله ډیره سخت خولتله دا ډیره سخت حالات نو امام به رسول الله د خوله پاکوله او هغه باندې به خوله راتله او ما پاکوله او په دغه ټیم کې څوک ناشته ها عثمان بن عفان ناشته وانه لا يقول او رسول الله عثمان بن عفان توي اكتب عثمان اللي كلي كذا كما خبري جزكم ذلك نو دا وحي باغلي كلا نبي عشرنا سوي وما كان الله لينزل عبدا من نبيه بتلك المنزلة إلا عبدا عليه كريما ويكيدين شي چې الله یو انسان له دومره اوچت مقام ورکي او غلي دي سیله کسن چې خلک کوي سمره خولي خبره کړي سمره خوګه خبره کړي چې یو سړی له الله دا مقام ورکي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د کوم وحي کیږي غلي کی هغه به دي سیله کسن چې راخه انسان وای د غزي د خو الله انسان پرې دي چې هغه صحیح هغه اوچت انسان او دغه اوچت مقام عثمان بن عفان رضی الله عنه درې کارونه دغه دي سړي چې دغه تاریخي کارونه ابو هريره رضی الله عنه وی اشترى عثمان الجنه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين عثمان بن عفان رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم نه جنت سو پیری غسته دي دو پیری ته غسته دو پیری رسول صلی الله علیه وسلم جنت خرسو او غسته چاره رسول صلی الله علیه وسلم غسته دي حيث حفر بئر روما وحيث جهز جيش العسره کله چې غلخ کړ تیر کړو او کله چې روما کوی کنستلو یا غي غسته دا ټول واقعي وځ تاسو په اختصار سره بیان کړ کله چې د غزوه تبوک د پر رسول صلی الله علیه وسلم تیار کړ غزوه تبوک د تاسو معلومه ده او تاسو دې مبارک اوریدلی چې په دې غزاګانو کې سخت غزا د مال په نسبت او د حالاتو په نسبت هغه داره په دغه ټیم کې یو غټ لخر پکارو دوی مدا د مسلمانانو سره مال نو درې مدا دغه موسم د ګرمۍ موسم په بدی سي ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عام اعلان وکړو که څوک څه کولای شي نو ودی کوي صحابه کرام هغه انسانان دي چې الله سبحانه وتعالى لپاره غوي ځانو مخاوري کوي نو بعضو بکی لکه ابوبکر صدیق چې سو سره وغیره عمر ابن خطاب نیم مال خپل ټول راغسته او بعضو غریبانو بکی یو چوم کجوري پټي راغستې ده سره او راغلو لکه ابو عقیل رضی الله عنه هغه په ورځ راغلو او په دې لین کې پټ ولاړو غله دا کجوري ځان سره پټي نه ولې نه هغه چې زبې دي ډيري تري سو ورواچو سو کوم ویني نه رسول زموږ ته سړي راوړي هغه نه رسول الله ویني سړي راوړي هغه به مجبورن د ټول په مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وته ویني هغه ډيري ته د غلګي کجوري غزار کړی رستر ګناوخ کې رواني په ځل باندې والله علم او دغه هم هغه مزدوري کړی و راوړي نور دغه سره سنو نو صحابه کرام دي انسانان نو صحابه کرام غټه قرباني په دغه غزا کې ور کړې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی من جهز جيش العسره فله الجنه وی څوک به د لخر تیار کی مجاهدینو د لخر دا به څوک تیار کی او دغه لپاره به جنت
ټول خلک غلي شو ځکه چې لښکر تیرول ډېر ګران کار دی عثمان بن عفان نه پس یا رسول الله زه تیار کړم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم من جهز جيش العسره فله الجنه څوک به لښکر تیار کړي لپاره جنت نور غلي عثمان بن عفان پس یا رسول الله زه تیار کړم په دریم پیر بیا عثمان بن عفان رضی الله عنه چې لاړ سوخ بعد عثمان بن عفان راغی شور دی د نراغه پر رسول الله بشیر رسول الله ته عثمان سجل یا رسول الله دغه نه نیم سو خان مې راوستي نه نیم سو خان د صرف لکه په خله باندې نه نیم سو خان نه نیم سو خان او بعض روایت مطابق نه سو سلويخ او خان یا رسول الله ما راوستي دي ولاړی د دې لخر د پاره بیا عثمان بن عفان الله لکه وخت بعد راغی یا رسول الله 50 اسونه مې راوستي یا شپېته اسونه د ما راوستي د الله د رضا لپاره لاړ بیا راغی یا رسول الله د دینار مې راوړي پیسې مې راوړي رسول صلی الله علیه وسلم دی جوړی ته دینار دي سوړو چې کلار جوړو دا تورواړو نو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبرو کړو ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم د نن بعد چې عثمان رن سکین هیڅ نقصان وته نه رسېږي چې سړی جنتی اغسته عثمان بن عفان د په دیزي کې جنت به کړه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خرڅو عثمان بن عفان اغسته په معمولی سینه دی اغسته ها په دوه رکعات موږ اغسته زموږ شان کله 15 وخت موږ کې ټک خطا او که چرته په میاش کې 50 سره 50 وډيري په میاش کې چته ولسره له 15 د غریب لور کې په دې باندې موږ جنت اخلو جنت خلک دي سي خلک دا چې نه نیم سو خان او 50 اسونه او باغیر پاسه پیسې اشرفي هغه امر د رسول سم دي جوړي دي ضرور کړهاري جوړ رسول سم دي عثمانه جنت تی واغ سونه د باجي سکه ته د نقصان نه درسي د یو موقع چې عثمان بن عفان رضان جنت به کړي دویمه موقع چې عثمان بن عفان رضان جنت به کړي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی نو په مدینه کې پاکي وبا د سکو وبا د لګي او پاک کوه مشهور کوه په مدینه کې هغه بئر روما او د يهودي سره رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه من حفر بئر روما فله الجنه یا من يشتري بئر روما فله الجنه چې دا کوه د يهودي نو واغستو دغه لپاره جنت عثمان بن عفان یا رسول الله سره خبره کو دا دویم زیری چې دیوا جنت اخلي په يهودي به شورغه ډېر خبره ترې ورسره وکړي ډېر ورسره وکړي اخر کې هغه په دې باندې راځي شو چې یو ورځ به ستای یو ورځ به زمای کوی دي شو نیم دغه نیم ده یو ورځ د دې لپاره شو یو ورځ دغه لپاره شو نو عثمان بن عفان د اعلان وکړو وی کوم ورځ چې زما ده په دې ورځ باندې عام مسلمانانو ته اجازه ته چې څوک ته څومره وبوړي شوړي په دې کې نقصان يهودي ته ملاو شو ځکه چې کله چې دغه ورځ وې څوک بنه راتلو ځکه چې دا کسان هم هغه ورځ څوک لونه چې راځي دنه پیسې په پیسو باندې وباخلي او په عثمان په ورځ باندې پیسې وباسي ملوي پیسو ته ضرورت نشته نو ټول خلک په ورځ راتلو يهودي باسي ځان لناسو داغه به سوچو چې د زړه تناسب به دغه سره خبره شروع کړه با سیرتونه کې راځي چې 60 درهم با سیرتونه کې راځي چې 15 درهم باندې عثمان بن عفان د کوی دغه ټول واغستو او د رب العالمین د لپاره وقف کو 15 درهم د ګورزه د لاک روپو یا د کروڑو روپو خبره نه کوم دې نغړي غټ شي جوړي په وخت کې د روپۍ د مال د روپۍ د درهم او دینار د سرو زرو د سپینو زرو نو په 15 درهم باندې د کوی د يهودي ناغسته دي صرف دې لپاره چې سو غټما د جنت وګټم درې مواقع رسول صلی الله علیه وسلم چې کړه د جمعه جوړ کو ځان د پر په مدینه کې مسلمانان بل ترجمه کیدو د رسول زم خطبه لبراتلو تاسو اندازه ولګوي نن سبا چې کم علم تکړی او خپل تقریر کوي او الله دغه په تقریر کې اثر چولې دغه بیان کې غني خلک دغه بیان په شوق سره اوري د رسول زم خطبه له بسمر خلک راتلو ورور خلک په اسلام کې رانه نوځي ورور رانه نوځي نو جمعه دغه زوج چې بدیږي کوم مسلمانان د رسول سره جمع کیدو رسول زم دغه تربیت کو د دې ځین بغزاګان ولم تلو غزال بتلونو دلته به رسول زم صحابه کرامو ته چې کم څه خو وغوښتو هغه به ته خو نو رسول زم د جمعه څه شو د تنګ شو ورکه د جمعه نو رسول صلی الله علیه وسلم دا وی سوق به د دې پلاني د ازمکه واخلي جمعه په خوا کې د یو کس مکه وی سوق به زمونږ د پاره
د پلاني د ازمکه واخلي بخير له منها في الجنه او الله بل بدل کې د ازمکه نه غوړه ورکی په جنت کې. په دغه ټیم کې بل څوک نو ولا عثمان غنی رضی الله عنه غنی وته بدی وي عثمان غنی رضی الله یا رسول الله زبه والما لار دغه سړي سره خبرو کړو په 50,000 درهم باندې غزمکه واغستو غیر جمعه ته پر او خف کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان د پر په جنت کې ډیر سدي چې سړی صرف دې درې قصو ته وګورو نور قصو له نشي چې دې ته سړی سوچو کې د عثمان ابن عفان رضی الله عنه د پر په جنت کې ګورس عجیب سي څومره عجیب نعمتونه به رب العالمین هغه ورکړي. عثمان بن عفان رضی الله عنه هغه انسانو چې په قران باندې ډېر سخت مینو ډېر زیات په قران باندې مینو او دا خبره به کوله وی د سورز په معنی د تیرې شوی چې ما د رب العالمین قران نه راغست لازم چې دا قران رالم لازم چې تلاوت کو او ورزي مرګرو ته وړي خپل نصیحت او ته کوډر خپل خبره دې مرګرو ته وکړه وی حبب الی من الدنيا ثلاث په دنیا کې زما درې کارونه خوختي بس نور سنه وی اشباع الجوعان چې وسره وګي او زور خوراک ورک وکسوه العريان او چې وسره لغړي او زور جامه ورک وتلاوه القران او چې القران تلاوت زیات کو ځکه چې کله خلیفم شو او لا بر دغه ته مکی ته ولاړ د کعبه سره په خوا کې ولاړ بعض سیرتونو کې د اسرائیل چې مسوتن د منځنه بعد یو پیر ودرېدو او د سحر د منځ پورې ولاړ ایو رکعت وکړو نبی او دا کسان وی امیر المؤمنین ته یو رکعت وکاو ما یو ویتر وکړه ویتر ما نه وکړه دا یو رکعت ویتر مسوتن منځنه بعد شروع کو او کوم ځای پورې ختم کو سحر بانک ته نږدې دا یو رکعت ختم شو. عثمان بن عفان رن هغه انسان په کم ټیم کې چې شهید کېدون هم قران تلاوت کو او د جسم نه چې کوم وینه تلې راغم په قران لګېدلی و. دا به ان شاء الله تاسو په روان درسونه کې تاسو دغه واقعا د شهادت واقعا تاسو عجیب واقعا په کم ټیم کې چې وجل کېدو هغه ټیم کې د قران تلاوت کو او دا وینه هغه تلې په قران باندې لګېدلی نو د هر شهید د پاره بس شي گواہی کیږي د شهید د تورا دغه ډال دغه اصله د هم گواہی ورکي د عثمان بن عفان رضی الله عنه په قران گواہی ورکي چې د شهید شي. عثمان بن عفان رضی الله عنه هغه انسان دی چې ډېر سخت به جړل الله دې یې نه باغ جړه ډېر زیاته کوله او ځکه روایت کې راځي چې کله هغه په قبر باندې ودرېدو یبکی په جړه بشو تر دې چې د ګیره به د اوخ کو نه ډکه شو دا ګیره خغټه ګیره نو دا ته ویل شي چې ګوره د جنت او د جهنم تذکرې کیږي ته نه جاړي دلته چې قبر لرا شي ډیر جاړي وان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر اوریدلی دا القبر اول منزل من منازل الاخره د اخرت په منزلونو کې ولنه منزل کم یو دی هغه د قبر فمن نجا فان نجا منه فما بعده ايسر منه کڅوک په دې کې کامیاب شو داغه نه بعد چې کوم مراحل هغه آسان دي وإن لم ينج من او کچرته په دې کې څوک کامیاب نشو وليذ بالله نو دینه بعد چې کوم مراحل هغه به دینم زیات سخت نو زما ډیر سوچ وې د قبر سره دغه چې هم زیاده امتحان دلته کې دلته پښو مخ ته به اساني او بيدوي او رسول صلی الله علیه وسلم دا خبرم کړی دا ما رايت منظرا قط الا والقبر افظع من رسول صلی الله علیه وسلم ما چرته دی د دې قبر په شان منظر چې نه دی د داسې غبرهټ په انسان راولي داسې ير په انسان راولي رسول زموږ دا خبره کړو ماته اوریدلی. عثمان ابن عفان رضی الله عنه امام ترمذی دا روایت راوړل وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د فتنو تذکره کوله چې فتنې برازي دسی فتنې به د خپل مرګري په کول فمر رجل مقنع في ثوب یو سړی تیر شو او هغه په ځان باندې صادره چوله خو د صادرې د ځان سم تو کړ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هاذا دغه سړی چې کوم روان دی یوم اذن علی الهدى کله چې فتنې راشي دغه سړی په هدایت ورته په نه غلار روان ویزه ارایو چې ما دا خبر ورزه بشوره مجلس سوق ته رسول الله دا خبره کوي ویزه سره ملو شو وی چې کله هغه صادر لري کو چې موږ ته فاذا هو عثمان بن عفان رضی الله عنه او عثمان بن عفان بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله دا او نعم دغه سره
کله چې فتنه راشي دیو په هدایت دیو په حق هغه فتنو تذکره به ان شاء الله موږ پر روان درسونه کې وکړو کوم فتنې چې د عثمان رضی په خلافت کې راغلي او کوم ظلم چې دغه سره شوی او خوارجو ظالمانو چې هغه څنګه شهید کړی دی هغه قصه هغه واقعیت شعور ته صبح حیران شي چې دې انسانانو په دې ځمکه باندې شته چې لو چې انسان شهید کړی دا غټ غټ فتنې دغه په زمانه کې راغلي رسول صلی الله علیه وسلم عثمان بن عفان ته ورځي یا عثمان انه لعل الله يقمصك قميصا الله بتالي قميص دركي قميص یو کپڑا بدرکی ته باغوندي فإن رادك المنافقون على خلعه کچرت منافقانو ته د قميص وستو فلا تخلعه حتى تلقاني دا قميص منوبه تر دې چې تما سره ملاقات وکي عثمان بن عفان رضی مبارک د حدیث ما مخکې ذکر کړی د ابوبکر رضی په سیرت کې او د عمر رضی په سیرت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوی بغاړه ناسو او څوک راغی ابوبکر صدیق راغی د رسول سره خواږه کیناس بیا عمر بن خطاب راغی د رسول سره خواږه کیناس او کوی کې د خپل ځوړند دي بیا عثمان بن عفان راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان بن عفان له اجازه ورکړي چې د ناراضي او د جنت زیره ول ورکړي خدا وته چې مصیبت په باندې راځي مصیبت دغه د خوارجو دا وجل چې هغه به وځي نو چې کله هغه ته ویل چې رسول الله تعالی جنت زیره درکې وي الحمدلله خوشاله شو وته وی مصیبت به باندې راځي وي صبر وکړو او بیا راغی چې وی کتنو رسول الله ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب نشته او په کوی باندې نور د ناشته زی نشته هغه سیر تکیناس نو ماغه شاندوس چې تاسو مدینه ته لاړ شي ابوبکر صدیق عمر بن خطاب هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره خوا کړي او عثمان بن عفان په کوم ځای کې ابو بقی کې نه هغه دغه نه جدا دی څنګه جوړي په دغه باغ کې د کوی بغاړه ناسو نو دغه شان وسوندي دا بعض فضایل ما د عثمان بن عفان بیان کړو او بعض واقعات مونږ بیان کړو ان شاء الله په روانو درسونو کې به او پر روانو بیانونو کې به عثمان بن عفان د خلافت او دغه په خلافت کې کم کارونه شیو کم فتوحات شیو دغه تذکرہ او غټه خبره د عثمان بن عفان رضیان د خلافت په اخر کې د خوارجو فتنه او خوارج ستوي او خوارجو عثمان بن عفان رضی څنګه قتل کړي او څنګه شهید کړي دې ان شاء الله تفصیل به پر روان درسونه کې الله سبحانه وتعالى دې منګه د عثمان بن عفان رضی په نقش قدم به روان کې او الله سبحانه وتعالى دا غسر زمو ملاقات په جنت الفردوس کې وکي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين